بسم الله الرحمن الرحیم. د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه او احترامونه. غواړم چې د تاریخ د یوې پاڼې تر سرلیک لاندې د تاریخ یوه پاڼه تاسې درنو لوستونکو ته په مخ کې کېږدم. انسان یو ټولنیز مخلوق دی او تاریخ هم د انسان له پیدایښت سره سم یو ځای پیلېږي. معنا دا چې تاریخ د تیرو ناژوندیو توکو د پیښو سرچینه او څېړنه نه ده، بلکې د تیرو ټولنیزو پیښو تشریح او څېړنه یې ګڼلی شو چې راتلونکي ټولنیز ژوند ته د یوې هندارې بڼه لري. که انسان نه وي، تاریخ به نه وه، بلکې انسان دی چې د ځان او د نړۍ د کائناتو تاریخ لیکي. نو په دې بنسټ د تاریخ اصلي موضوع انسان دی. د انسان او ټولنیز ژوند د ودې او پرمختګ بهیر او په سیاسي، اقتصادي، کلتوري او په ټوله کې د اجتماعي ژوند د بیلابیلو پړاوونو او اړخونو توضیح او ارزونه ده چې د تاریخي پیښو یو ټاکلی زمان او مکان په ګوته کوي. لکه چې وویل شول تاریخ یو ټاکلی زمان په ګوته کوي، نو ځکه خو تاریخ له خپل پیدایښت نه تر اوسه پورې د تاریخ پوهانو په آن دوه پړاوونه وهلي دي چې لومړی پیر ته له تاریخ نه پخوا یعنی قبل التاریخ دوره ویلی کېږي چې د انسان له پیدایښت سره تړاو لري، او دوم پیر بیا د لیک لوست له پیدایښت یعنی له 3300 مخزیږدي نه وروسته پیلېږي، که څه هم تر اوسه لا ډېر لرغوني توکي نه دي موندل شوي او یا هم نه دي لوستل شوي. د انسان د ټولنیز ژوند لومړی پیر یعنی د لیک لوست د نه شتون له بابته لا زمان تر اوسه هم په تیارو خړو کې تت دی، خو د لرغونپوهنې یعنی د ارکیالوژي او انسان پوهنې یعنی انتروپولوژي پر بنسټ د ځینو نښانو له مخې لکه د توکو زیرمې، د کار وسیلې او وسلې، ګاڼې او هنري توکي، خټین او ډبرین لوښي، که څه هم دغه پیر په دوه برخو د ډبرې او فلز په نوم ویشل شوی دی، او یو شمېر نور لرغوني اثار دي چې په ټوله کې د لرغونپوهنې، ارکیالوژي، ټولنپوهنې یعنی سوسیولوژي، وګړپوهنې یعنی انتروپولوژي او توکمپوهنې یعنی اتنالوژي په رڼا کې د هغوی تاریخي دبدبه او ارزښت په ګوته کېدلی شي. د تاریخي پیر بهیر بیا د لیک لوست له پیل نه که هغه انځوریز لیکدود و او یا د لیکدود بله پرمختللې بڼه وه شروع کېږي چې د ټولنیز ژوند یو شمېر نښې نښانې په بیلابیلو بڼو وکښلې او یو د بل پسې راتلونکي نسل ته په میراث پرېښودې. د دغو پاتې بیلګې د لرغونپوهانو د لیکنو او څېړنو له مخې په یو شمېر هېوادونو کې تر ګوتو شوې چې د تاریخي پیر یوه لویه لاسته راوړنه یې بللی شو. د ساري په ډول په کلدا، بین النهرین، دجله و فرات، مصر، مدیترانه یعنی فنیقیه و فلسطین، لرغونی هند، هندوچین، لرغونی افغانستان او یو شمېر نورو هېوادونو کې د یادولو وړ دي. موږ غواړو د لرغوني افغانستان د تاریخ تته څېره د اوسنیو لاسته راوړنو په رڼا کې د تاریخ د نوي میتود پر بنسټ وڅېړو چې د تاریخ زده کوونکي او مینوال تر ګټه واخلي. د تاریخ لیکلو اوسنی میتود باید تحلیلي او تعلیلي وي او ټولې ټولنیزې خواوې پکې سپړل شوي وي. تاریخ د انسان پیدایښت څېړي او د ټولنیز ژوند د ودې او پرمختګ ارزونه او زیرنه کوي چې له یوناني هیستوریا څخه اخیستل شوی ده. تاریخ په عام مفهوم سره د بشریت او کائناتو د توکو تشریح ده
او انسان له تکوین او پیدایښت نه راواخله او د انسان له تکوین او پیدایښت نه راواخله تر لمریز نظام، ستورو، کهکشانونو او لای تناهي کائناتو پورې، که څه هم انسان او اوسنۍ ټکنالوژي تر اوسه هم د دې جوګه نه ده چې د ټولو کائناتو رښتینې څېره څرګنده کړي، خو بیا هم انساني هڅې روانې دي چې د کائناتو تیاره ګوټونه روښانه کړي. تاریخ د خاص مفهوم په معنا د انساني ټولنې ژوند څېړي، د ودې او پرمختګ بېلابېلو پړاوونو ته ګوته نیسي چې د انسان ټولنیز ژوند پورې تړاو لري. تاریخ د تیرو تاریخي پیښو رښتینی انځور او بیان دی چې د ټولنیز ژوند بېلابېل اړخونه سپړي او د یو نسل هر اړخیزې هڅې او تجربې راتلونکي نسل ته لیږدوي. لکه څرنګه چې تاریخ د انسان د فکر رښتینی ملګری او د انساني ژوند رښتینی انځور دی، دا رنګه د مادي او معنوي ارزښتونو د لیږد وسیله هم دی چې د ټولنیز مدنیت او کلتور د پراختیا او پرمختیا هنداره یې ګڼلی شو. مننه درنو دوستانو، د اوس لپاره هم دومره. روغ جوړ خوشحاله اوسئ.